पाकिस्तान पर तारीख की अवल टर्बन न्यूज़ एंकर स्टूडेंट्स न बल्कि टीचर बहुम सन सा कोशिश दो ची मुंग दा माइनॉरिटी चुकुम माशुमान दी दा मुंग टॉर्चर सिंह دی او زما تعلق د خیبر پختونخوا د ضلع شانګله یو د ډېر ښایسته کلي نه دی چې کیسر نومې دی او دلته د پاکستان په تاریخ کې زه اولنی سیک اینکر یم نیوز اینکر یم زه د صحافت یو سټوډنټ یم نو دې وخت کې زه اسلام آباد کې په پبلک ټي وي کې مارننګ شو هوسټ کوم او دې سره سره د پاکستان او د کینیډا یو دوه فلمونه چې کوم دي د هغې کې زه لیډ رول ادا کوم دې ټایم کې هغې کار کوم په سوشل میډیا به ما لیکل کول بیا ما اډیشن ورکو اے ټي وي سره زه ایز انټرنی رپورټر ما کار وکړو بیا په 2018 کې چې کله زموږ ټلویزیون پبلک نیوز لانچ کېدو نو زه هغه کې ایز ا نیوز اینکر پاکستان په تاریخ کې اولنی ټربن نیوز اینکر تا به چېرته نه لیدلی په خبرونو کې ما شروعات شروع کو او دا شروعات چې کوم پوره دنیا کې دا خلکو ډېر اپریشیټ کړه مختلف اخبارونو کې هیډلاین جوړ شول انډیا ټلویزیون باندې سوشل میډیا باندې انفارچونیټلی که موږ وګورو زموږ ډېر ښایسته وطن و زموږ ډېر ښکلی رو رواج و زموږ په علاقو کې زموږ په خلکو کې خو چې کله انویسټمنټ وشو د امریکا د سعودي عرب په تھرو او هغې کې زیولک چې کوم سوچ ډیولپ کو هغې ډېر نقصان زموږ سوسایټي له زموږ معاشرې له ورکړی دی دې کې شک نشته چې اوس هم زموږ چې کوم ماشومان دي چې په سکولونو کې سبق وایي یا مختلف کالجونو کې سبق وایي نو هغې نه ډېر بیکورډ قسم سوالونه داسې سوالونه دي هم کېږي چې هغه ډېر په زړه لګي یعنې ستا ایون هغه حد تک سوالونه چې کوم دي هغه د پیغمبر یا د بابا ګروناج جي په حواله کې یا د ګورو ګرانت صاحب زموږ چې کوم هولي بک دی د هغې باره کې دا سوالونه اوس هم موږ ته مخه شته دا زه دا نشم ویلی چې دا مخه نشته ما په خپله په سکول کې ما خپل په کالج کې ما په یونیورسټۍ کې دا شی فیل کړی دی بلکې سټوډنټس نه بلکې ټیچر به هم څه نه څه کوشش دا چې موږ دا ماینورټي چې کوم ماشومان دي دا موږ ټارچر کړو او د دې فیس ما په خپله کړی دی خو اوس چې زه دې فیلډ ته راغلی ما نو هغسې ما چېرته نه دی لیدلی بلکې ما عموما لیدلی چې سوشل میډیا باندې یا په الکترونیک میډیا با په فیډ کې یا چې زه چېرته هم تللی ما خلکو زه ډېر اپریشیټ کړی یم دې ټایم کې پوره په پاکستان کې تقریبا لاکه پورې چې دا هغې کې کوم سرداران صاحبان چې کوم دي نو هغو چې ټول ملاو کې د هغې تقریبا تعداد 1 لاک جوړي کې پاکستان کې او خیبر پختونخوا کې خو ډېر زیات دي په مختلف علاقو کې پیښور کې بونیر کې سامنګوره کې چکیسر کې چې دي هغه به تا ته سیکان ملاویږي مسایل خو ډېر دي مسایل د حل دپاره چې دی نو سلاره نشته موږ سره شمشان ګاټ دي یعنی زموږ د سیزلو زیانه دي هغې موږ ته اوسه پورې پیښور چې کوم سیکان دي هغې هم هغې فیس کوي داسې چې کوم جابز دي موږ ته لپاره چې کوم کوټه راکولی کېږي هغه جابز هم میجورټي کسان چې دي یا چې کوم د حلقې مشر دی هغه جابز د موږ نوم واخلي هغه هم په میجورټي کې تقسیم کړي او دې سره سره په پارلیمان کې چې ته وګورې په پارلیمان کې موږ څه داسې نماینده نشته چې هغه زموږ خبره ویسي بلکې هغه خلک دی چې کوم سلیکټډ دي او سلیکټډ پارټي سلیکټ کړي دي چې چا پارټۍ له 3 کروڑه 4 کروڑه روپۍ ورکړي دي هغه راغلی دی په پارلیمان کې ناست دی چې کوم ماشومان دي یعنی سبجیکټ ته وګورې بای چویس لږ غټه مسله ده اسلامیات موږ ته لازمي دي نو ډېر ماشومان چې دي کله اسلامیات ووي نو هغه هم ټارچر کوي ماشومان هم ټارچر کوي کله به چې موږ ووي موږ هم ټارچر کېدو ډېر زیات به یې کولو چې الله د کلمه وویله دی خو مسلمان شو داسې خبرې اترې موږ هم ډېر فیس کړي دي او نن هم زموږ هغه سټوډنټس چې کوم دي هغه فیس کوي برای نام خبرې ډېرې دي خو په ګراؤنډ باندې ریالټي چې ته وګورې نو مسایل ډېر زیات دي بیا چې کوم ماینورټي جنکۍ چې کوم دي هغې جبري د هغې مذهب چې کوم تبدیلي کېږي په سند کې چې کوم سچویشن روان دي یا په ساوث پنجاب کې چې څومره هندوان ماشومان جنکۍ چې کوم دي هغې کنورټ کړي په دې باندې په میډیا باندې به چرته هم ته خبر نه ګورې بلکې زموږ د سټیټ پالیسي هم دا ده چې ماینورټي که کله
یو ښه خبرې هغه به تاسو نشر کوئ که داسې غونته کې خبرې نو دا د سټیټ پالیسي دا ده بلکې زمونږ تاسو ته پته چې زمونږ میډیا د کوم ځای نه کنټرول ده هغه ځای نه هم اډر دا دی چې د ماینورټي ایشوز چې به دي دا به تاسو نه هایلایټ کوئ نو دا ډېرې مسایل دي کوم پکار دا ده چې زموږ په میډیا باندې یو چې داسې غونته کې سیګمنټ دوی نشر کولی چې هغې کې واړه واړه چې کوم ډېر غټ مسایل دي کوم چې حکومت ته واړه ښکاري هغه موږ وړاندې کولی موږ چې کوم ځوان صحافیان دي زه هغې ته زما ګزارش دا ده چې تاسو اگر دې فیلډ ته راځئ دا د کیمرې ښکاري خو دا ډېر ښایسته فیلډ لیکن دا ډېر انتهایي ګران فیلډ دی انتهایي مشکلات دی کې تا ته مخه کیدی شي نو چې کله هم تاسو راځئ نو اخبار کتاب او کرنٹ افیرز چې کوم شوز دي کرنٹ چې کوم سچویشن دی پوره په دنیا کې پوره په ملک کې هغې نه ځان باخبر ساتئ بیا دې فیلډ ته راځئ